السلام علیکم ورحمت الله ګرانو دوستانو امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست. محترمو دوستانو د ترکیې د هیواد د سکالرشیپونو لپاره کوم شرایط ضروري دي، کوم شیان ضروري دي چې باید موږ یې ولرو او پرته له دې څخه زموږ اپلیکیشن نه بشپړېږي. همدارنګه دغه سکالرشیپونه کوم ډول دي، امتحان اخیستل کیږي نه اخیستل کیږي، د دې شرایط څه دي او د دې اړوند ټول معلومات به انشاءالله په دغه ویډیو کې تاسو ته ون بای ون جوابیږي. نو محترمو دوستانو مخکې د دې نه چې تاسو په ویډیو باندې شروع وکړئ زموږ چینل سره ضروري سبسکرایب کړئ. انشاءالله موږ په راتلونکي کې له ډېرو فرصتونو څخه تاسو ته خبر درکوو او یوازینۍ لاره همدغه ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو له دې فرصتونو څخه خبر شئ او زموږ چینل وخت ناوخت ساره انشاءالله مهم معلومات به موږ تاسو ته له دې چینل څخه نشرو. محترمو دوستانو ترکیه هیواد هر کال 15,000 سکالرشیپونه د نړۍ لر او بر لپاره اعلانوي چې دغه سکالرشیپونو لپاره هر سړی کولی شي چې ثبت نام وکړي. خوشبختانه چې په دغه لیست کې افغانستان هم شامل دی، یعنې افغانستان نه هم سږکال او نورو کلونو په څیر خلک جذبیږي او هلته د ترکیې کې ورته د زده کړو زمینه مساعدېږي. دوستانو یوه خبره یاد ساتئ، دغه سکالرشیپونه چې دي 15,000 سکالرشیپونه دي. د جنورۍ د 10 څخه یې ثبت نام شروع کیږي او د فبرورۍ تر 10 یا هم تر 20 پورې دغه ثبت نام ادامه لري. یعنې د دغه ثبت نام به تاسو آنلاین کوئ، دلته یو ویب سایټ دی، هلته به ورځئ ټول معلومات به اپلوډ کوئ او په دې سره به ستاسو ثبت نام بشپړېږي. هېڅ دې ته اړتیا نشته چې تاسو لاړ شئ چاته پیسې ورکړئ یا هم بله طریقې یا هم ترکیې ته لاړ شئ یا هم سفارت ته لاړ شئ. کاملا وړیا دی، یوازې انټرنټ ته تاسو لاسرسی ولرئ او موبایل در سره وي نو تاسو دغه اپلیکیشن ډکولی شئ او ثبت نام پخپله په 1 ساعت کې کولی شئ. د هغې لپاره موږ 2 ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، زموږ په چینل کې پرتې دي. زموږ په دې چینل په دې عکس باندې کلیک کړئ، چینل ته لاړ شئ، هلته ویډیو سیکشن ته لاړ شئ. 2 ویډیوګانې زموږ د ترکیې سکالرشیپ ثبت نام لپاره جوړې کړي دي او په هغې کې مو په موبایل کې طریقه ښودلې ده چې څنګه موږ کولی شو چې موبایل کې ثبت نام وکړو. ډېرې اسانه طریقې دي، یوازې پرې ځان پوهه کړئ، هغه ویډیوګانې وګورئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. ښه نو دوستانو راځو چې دغه سکالرشیپ ته چې موږ کامیاب شو موږ ته به څه راکوي، یعنې امتیازات څه دي. دغه سکالرشیپونه د نړۍ تر ټولو غوره سکالرشیپونو کې راځي، یعنې هیڅ داسې څه به نه وي چې ستاسو لپاره پکار شي او دغه سکالرشیپ کې تاسو ته در نه کول شي. زه بیا د نمونې په شکل یو څو تاسو ته پیش کړم. لومړنی چې کله تاسو د خیره کامیاب شوئ تاسو ته به د ترکیې هیواد د تګ او راتګ مصارف کاملا وړیا وي. یعنې تاسو خپله فکر وکړئ چې نن سبا تاسو ترکیې ته ځئ نو 15,000 ډالرو څخه کم نه لګېږي. چې کله تاسو کامیاب شوئ نو ستاسو تګ راتګ کاملا وړیا دی او دوی به مو په خپلو الوتکو کې دوی ورته خپله ټکټ کوي او تاسو به ترکیې ته انتقالوئ. دویم امتیاز دا دی چې دا هیڅ ژبې ته اړتیا نه لري. که تاسو په یوه ژبه هم نه پوهیږئ تاسو کولی شئ چې دې ته ثبت نام وکړئ او کامیاب شوئ. کله چې د خیره کامیاب شوئ تاسو ته به لومړی یو کال ترکي ژبه ښودل کیږي او دغه جریان کې به هم تاسو ته د سکالرشیپ امتیازات درکول کیږي. کله چې مو ژبه یاده کړه نو بل کال ستاسو پوهنتون شروع کیږي. دغه امتیاز دې کې شته چې دا هیڅ ژبې ته اړتیا نه لري، ټافل یا LTS امتحان ته اړتیا نه لري. دریم امتیاز دغه دی چې تاسو کله د خیره کامیاب شوئ هلته کاملا وړیا لیلیه درکول کیږي او مفت خوراکونه په ډېر اعلی سطحه باندې درکول کیږي. محترمو دوستانو ترکیې هیواد یوه څنډه په اروپا کې هم شامله ده، یعنې یو اروپایي هیواد دی. تاسو فکر وکړئ چې تاسو په اروپایي هیواد کې پوهنتون وایو نو تاسو ته به کوم څه نه درکول کیږي، یعنې د دنیا ټول نعمتونه تاسو ته عطا کیږي او تاسو ته به درکول کیږي. یعنې هلته به خوراک همدارنګه لیلیه ترانسپورټ کاملا وړیا وي. همدارنګه د ترکیې هیواد په پوهنتونونو کې انټرنیټ کمپیوټر دا هم وړیا دي. تاسو کولی شئ چې دې څخه استفاده وکړئ او تاسو ته به د امکان په صورت کې کمپیوټر هم درکول کیږي. یعنې دغه امتیازات چې تاسو د خیره کامیاب شوئ نو هلته به دا درکول کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې څوک کولی شي چې دې ته ثبت نام وکړي. محترمو دوستانو هر سړی کولی شي چې یوازې له مکتب نه فارغ وي. که چېرته تاسو له مکتب نه فارغ یاست تاسو باید لیسانس ته ثبت نام وکړئ. که چېرته د لیسانس څخه فارغ هستئ یعنې 14 نه فارغ هستئ تاسو باید ماسټرۍ ته امتحان ورکړئ. که چېرته ماسټرۍ نه فارغ هستئ نو باید دکتورا ته ثبت نام وکړئ. دا دې کې نشته که شخصي مکتب نه فارغ هستئ، که دولتي مکتب نه فارغ هستئ، که شخصي پوهنتون کې هم درس ویلی، که دولتي کې هم ویلی. هر سړی کولی شي چې دې لپاره ثبت نام وکړي.
خو یوازې یو شرط شته، هغه دا دی که څوک د طب دپاره ثبت نام کوي نو باید 90% د 90 څخه پورته، یعنې 90% باید ولري، د دې څخه ښکته سړی نشي کولی چې ثبت نام ورته وکړي. او دې کې د دنیا ټولې رشتې دې کې شاملې دي چې ستاسو کومه رشته خوښېږي هغې لپاره ثبت نام کوئ او هغه تاسو ته رشتې شته، یعنې د دنیا ټولو رشتو کې چې تاسو وغواړئ هلته ثبت نام موجود دي او ثبت نام ورته کولی شئ چې کامیاب شئ ورته. دریمه خبره د شرایطو ده. محترمو دوستانو، څو ډوله شرایط دي چې دا باید تاسو پوره کړئ. لومړنی، تاسو باید عمر برابر ولرئ. دوی د شرایطو له مخې هر سړی چې لیسانس ته ثبت نام کوي نو لومړی باید 21 کاله عمر ولري، یعنې د 21 کلونو څخه یې عمر پورته نه وي، که له دې څخه ښکته وي نو څه پروا نه کوي، هغه اعظمي حد یې همدغه دی چې 21 کلونو څخه باید پورته عمر ونه لري. که چېرته تاسو ماسټرۍ ته امتحان ثبت نام کوئ نو تاسو باید د 30 څخه پورته عمر ونه لرئ، او که چېرته د PhD یعنې دوکتورا لپاره ثبت نام کوئ نو ستاسو عمر باید تر 35 کلونو څخه ورتېر نه وي. دا خو د عمر شرایطو چې باید تاسو بشپړ کړئ. دویم ډوله شرایط هغه دي چې تاسو نه کوم ډول اسناد غوښتل کېږي. د اسنادو په سیکشن کې له تاسو څخه لومړی یو عکس غوښتل کېږي. عکس باید تاسو سکین کړی اوسي او هلته اپلیکیشن ته اپلوډ کړئ. هغه طریقې زموږ په چینل کې شته، ثبت نام هلته یو ځل بیا هم وایم ویې ګورئ. لومړنی تاسو دپاره عکس ضروري دی. دویمه امپورټنټ یعنې ډېر ضروري چې دی هغه تاسو نه تذکره غوښتل کېږي. که چېرته تاسو ته پاسپورټ نه وي نو هم هېڅ مسله نشته، تذکره غوښتل کېږي، د هغې عکس او نمبر به اپلوډوئ. همدارنګه دریم ایزنشل یعنې امپورټنټ مهم هغه چې دی هغه تاسو نه اسنادو کې هغه د شهادتنامه یا هم 3 کلنې نمرې غوښتل کېږي. که چېرته تاسو مکتب نه فارغ هستئ نو تاسو باید سرټیفیکیټ یا هم شهادتنامه او 3 کلنې نمرې خامخا ولرئ. او بل دغه دی که چېرته په انګلیسي نو ښه به او که نه نو څه پروا نه کوي، کولی شئ چې اپلوډ یې کړئ. همدارنګه که چېرته تاسو دغه ته ثبت نام کوئ ماسټرۍ ته، تاسو باید د پوهنتون ترانسکریپټ او همدارنګه سرټیفیکیټ یا هم ډیپلومه ولرئ. او که همداسې دغه ته یې کوئ PhD ته یې کوئ نو تاسو باید د ماسټرۍ دغه اسناد مکمل ولرئ. د دې ترڅنګ چې دغه 2 ډوله اسناد چې یو 15 ډوله اسناد چې مو یو عکس و، تذکره وه، شهادتنامه وه، ترانسکریپټ و، او د همدارنګه د پوهنتون لپاره د ماسټرۍ لپاره چې د پوهنتون کوم مسایل د دې څخه برسېره 2 ډوله نور اسناد له تاسو څخه غوښتل کېږي چې هغه اسناد یو لیټر اف انټنټ یعنې نیتلیک چې مو ورته ویل کېږي، یو ریکمنډیشن لیټر. دغه دواړه له تاسو څخه غوښتل کېږي. انشاءالله په دې باره کې به موږ په راتلونکي کې یوه مستقله ویډیو په دې باندې جوړه کړو چې دا اسناد موږ څنګه ډول برابرولی شو، لیټر اف انټنټ څه ته وایي، څه ته جوړېږي او په کومه طریقه اپلوډ کېږي. او همدارنګه ریکمنډیشن لیټر زموږ چینل سره وڅارئ. په دې باره کې موږ تاسو ته راتلونکي کې ویډیوګانې لرو، انشاءالله هغه به تاسو ته 1 by 1 تشریح کوو. نو دغه ضروري شیونه چې تاسو باید ولرئ. یو ځل بیا راته وایم چې څو ستاسو ذهن څخه ونه لري ونه وځي: عکس، تذکره، شهادتنامه، 3 کلنې نمرې، همدارنګه 2 خطونه چې یو ریکمنډیشن لیټر دی او یو لیټر اف انټنټ دی. محترمو دوستانو، دغه شرایط دي چې تاسو باید پوره کړئ. او کله چې تاسو د خیره کامیاب شوئ نو ډېر په اسانه طریقې سره به تاسو په یوه هفته کې دننه پاسپورټ ترلاسه کړئ او ترکیې هېواد ته به لاړ شئ او هلته به د اروپا په څېر هېواد کې درسونه ووایئ. یوه غوښتنه لرم محترمو دوستانو، هر کله چې دغه ویډیو چې څوک ګوري که هر کله کوم ورور کامیاب شو نو موږ دې نه هېروي، یو خبر دې موږ ته راکړي. انشاءالله موږ به یې په دې هکله باندې ویډیو جوړه کړو او دغه کس بیکګراونډ به وڅېړو چې دغه کس په دغه لار باندې کامیاب شوی دی. انشاءالله چې د بریالیو کسانو ویډیوګانې به هم درته موږ اپلوډوو. موږ درته د ثبت نام طریقه مکمله ښودلې ده، په هماغه طریقې سره مخته لاړ شئ او خپله اپلای په خپل لاس وکړئ. بیا هم وایم که کوم کس د خیره څو میاشتې بعد دغه ویډیو له طریقه سکالرشپ ته کامیاب شو نو موږ سره د بیا اړیکه ونیسي. انشاءالله موږ بیا د هغه په ژوند او په شخصیت باندې یو ویډیو جوړوو او اپلوډ کوو. همدارنګه امکان لري چې موږ هغه ویډیو په فیسبوک کې هم سپانسر کړو او د افغانستان زیاتو خلکو ته یې مخې ته ورولو، یعنې په فیسبوک کې سپانسر کړو او تاسو د افغانستان زیاتو خلکو ته معرفي کړو چې په دې سره به ستاسو شخصیت ته هم ډېره ګټه ورسېږي. انشاءالله موږ به د بریالیو کسانو سره په راتلونکي کې انټرویوانې کوو، د هغوی هغه تجربې، د هغوی هغه لاسته راوړنې چې دلته ترکیې هېواد کې لاسته راوړي، هغه کم مثبت نقاط چې هغوی په دغه تحصیل دوران کې پیدا کړي دغه به تاسو سره موږ په دغه چینل لارې نشرو. نو دغه نقاطو کله چې موږ د خیره سره دا شیونه بشپړ کړو نو بسم الله
او په اپلیکیشن باندې ور شروع کړئ د خیره او ستاسو اپلیکیشن به په 1 غنټه کې دننه د خیره پوره شي دغه اسناد او دغه شرایط چې کله پوره کړو نو بیا هم وایم موږ په چینل کې د ثبت نام طریقه مکمله تاسو ته ښودلې ده زموږ چینل باندې کلیک وکړئ لاړ شئ هلته ثبت نام طریقه د اول څخه تر اخره پورې تاسو ته ښودل شوې ده او په موبایل کې درته ښودل شوې ده تاسو کمپیوټر نه لرئ نو موبایل له لارې هم کولی شئ چې ثبت نام وکړئ زموږ چینل باندې کلیک وکړئ هلته ویډیوګانې وګورئ او راتلونکي مهم فرصتونو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو خوښه کړئ کومنټ غوښتنه پیشنهاد یا هر څه که لرئ لاندې په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ انشاءالله که مهمه موضوع وه موږ به تاسو ته پرې ویډیو جوړه کړو او که کومه پوښتنه مو د کومنټ کې ځای حل کېدای شوه نو هلته به یې درته حل کړو نو زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه تر بلې ویډیو چې موږ ستاسو درانه او محترم حضور ته راځو تر بیا د خدای په امان ښه وخت او چینل سبسکرایب